کبیره ده یو شی دین لري داخله ته دین جوړ کې او باغې باندې سر ماته په مناظرې کې او چیلنجونه وخترونه دي خلکو لور کوي امام شاطبی اعتصام کې لیکي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې چې کوم یو عمل محمد رسول الله نه کړو دا سړی کوي ته پېښه بدی باندې چې دي کون کې دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله خائن دی د اسلام سره خیانت کړي دی او زو سره وفا کوم دا څومره تاوان څومره خطرناکه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې انسان یو عمل هم د الله په دربار کې نه قبلي کی بدعتي په دې انسان باندې سلام لګلم ناروا دی صاحب د مشکات قروي ذکر کړي دی نو د بدعتي شړي ګناه د کبیره ده او چې کله انسان بدعتي نه یو دغه نه بده ګناونه کې کومه ګناه مونږ وشوله دا وې صغیره سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې د امت مسلمه ولي امام دام دی وستو د الله ما به چې کومه ګناه وشوله داغه حق د طلب کې دا صغیره ده خو کته چرته روچه شو د مخلوق حق د طلب کې ودا کبیره ده تنه اوس ګوره پردې ما دلاند کې پردې عزت دلاند کې پردې اسمکه دلاند کړه پردې قتل دی وکي ته په کبیره ګناه کې اختش اما کله الله په جانب کې چیرته تقصیر کړي به تور مثال مانځه کې روزه کې ذکر کې قرباني کې بل مسله کې وې صغیره ابن قیم سے به لیکلی دی مدارج السالکین اول جلد 322 نمبر صفحه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دانس ابن مالک نے روایت دی چې په ورځ قیامت به یو اواز کون کې اعلان وکي د الله د خانه منادي سبدا خبره وکي چې اے انسانانو زما د خانه تاسو ټول ګناهونه ګوره معاف کړئ شي دا برابر خبره ده کنارینه مؤمنانو کته قشان زنانه په خپل مابین کې تاسو یو بل بخنه وکي زګه د الله حق کوم وخت یو سړی تلف کی او دا ګناګار شو رب العالمین دله به د شي اعلان کې ابن قیم سے فرمایي مدارج السالکین کې جزماره خانه معافي لیکن د مخلوق حق چې تلف کې تر څو پورې چې د هغه ورکړي نه اسمنګ الله هیڅ چرته تا بخینه پر دې حق څنګه هغه معاف کی من نه کول یا بل دا صغیره د مخلوق حق طلب کول ودا کبیره صرف یو فرق ذکر کړی دی کینه من شو سړی نه کیو د غیر انکار وکړي محمد رسول الله فرمایي چې د غیر مسلم او د مؤمن مابین کې فرق صرف په ایمان دی من کول ایمان او نه کول د بېمانی الذين يجتنبون كبائر الاسم یو تفسیر بعض علماء د شي کړي لري وکم شي مقدمه ده دا صغیره ده به تور مثال پر دې زنانه لقتل او د غیر زنا کول د به کبیره شو مقدمه صغیره او رسته چې به د کبیره ده بد نظری او زنا رسول الله فرمایي د لاسونو ځان لزنا او د قشن د غوګونو ځان لزنا او د جبه ځان لزنا د کو ځان لزنا سترګو ځان لزنا ده او رسه به خاص اندام دغه تصدیق وکي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله د امت مسلمه او عالم تر شوی دغه څه فرمایي الذين يجتنبون كبائر الاثم یو ګناه د عالم د بل د امي د عالم انسان ګناه چې دا کبیره ده فصغائر الرجل الصغير صغائر وكبائر الرجل الكبير كبائر د وړو کې شړی ګناه ام وړه ده او د غټ شړی ګناه ام غټه ده عالم چې کومه ګناو کې دا کبیره ده امي انسان چې کله ګناو کې دا صغیره دیم یو خبره ذکر کړی ده ځکه دلته ویل چې الذين يجتنبون كبائر الاسم یو فرق علماء د څه ذکر کړی دی د دې مسلمانانو مابین کې چې کومه ګناه ډیره بده معرفي او معلومیږي دا کبیره ده او چې ډیره بده نه وي دا صغیره اصرار چې کله په ګناه باندې وشي دا کبیره او چې کله اصرار باندې ونی شي بلکې د انسان نه کمیږي ته وشي ودا به صغیره ده اصرار ته ګوره عبد الله ابن مسعود فرمایي چې محمد رسول الله درې کړه تی ویلې تبادشي به ویلې تبادشي به ویلې تبادشي اقا انسان چې غله ګناه معلومه ده چې دا ګناه ده او به وړاندې کېږي دا ګناه کوي د انسان به چیرته مکمه به طرف باندې روان نشي وړاندې بلان نشي شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي وې د دې مثال د شه لکه د باران بڑبڑکې غوندې کله چې چاچ کې کیږي ګناهونه ډېر انته زیات دي نو معلومات نه کیږي چې څنګه الله په کوم شی باندې سړی نه خپش په ټول ګناه خپه کیږي خو لیکن په یو باندې ډېر سړی کیږي زید تحقیق الذين يجتنبون كبائر الاسم ابن جرير شیخ په تفسیر جامع البيان پنځم جلد 14 نمبر صفحه کې به کړی دی چې دغه کبیره ګناه ده او دمر عادت دی او د تعریف دی
ابن کثیر خپل تفسیر اول جلد 309 نمبر صفحه الذين يجتنبون كبائر الاسم كتاب الزواجر د ابن حجر الحيثمي یو ابن حجر اسقلانی دی بل ابن حجر الحيثمي اول جلد شپږم نمبر صفحه الته به ذکر کړی چې کبیره ګناه صدا او څه ویلش ابن قیم سے مدارج السالکین کې لیکلي دی اول جلد یو سل 19 نمبر صفحه چې دا کبیره ده او دا صغیره ده او به د ګناهونو ډیر نقصانونه ذکر کړی دي خاص کر جواب الکافی کې چې انسان یو بد نظری استعمال کې تقریبا بده کې سل مرزونه پیدا کیږي نو کوم وخت چې دا اصرار وکي او نور ګناهونه وکي نو بیا خو بسم د مرزونو مرکش الته به بروتي تنظیم الاشتات اول جلد 253 نمبر صفحه بعض علماء دا خبره ذکر کړی ده چې کبیره ګناهونه صرف او ګناهونه دي چا ویل دي چې نه وسو دي چا څلور نیم سو را جمع کړی دي چا یو نیم سره او چا سره د دې وجنه سعید ابن جبیر فرمایي چې دا اوی دي وز دا صغیره ګناه کله کبیره ګناه جوړیږي اهل علم فرمایي دا په هغه وخت کې چې انسان به د ګناه باندې مواظبت همیشواله وکړي نن وکاو سبای وکاو بل ورځ وکاو بل ورځ فخر ور باندې کله انسان وکي انسان دا ګناه سپکه وګڼي یو سړی په ګناه کې واقع دی اوس موږ الله په دې باندې پرده راچول دا ایسه غلط مطلب والی چې مړ الله باندې رسوا کې بس د ګناهونو لکار وایا دا سړی خرابوي لری کوي دا د ګناهونو اظهار ګناه کول او خلق راخاره کول خاص کر چې یو عالم مقتدی دورې کوم کپڑے واغوندي یا نور کارونه وکړي نو په دې وخت کې د صغیره ګناه په کبیره باندې بدلیږي خلک به دا استدلال کې ذکر کوي چې مولوی صاحب دا کار کوي هغه چې دا کارو کې دا بجایزي نو دې ځپوره د کبیره ګناهونو صرف دا تفسیر مونږ وکي دفتر پرځ باندې کچرته ژوندو ان شاء الله بیا به سل ګناهونه د محمد رسول الله په صحیح احادیث باندې ذکر کیږي په دې نیت باندې چې انسان دې ځان وساتي نو معنا د آیت دا الذين الله اذا اغ انسانان دي یجتنبون کبائر الاثم چې دوی ځان ساتي د کبیره ګناهونو نو ول فواحش او د قشان د به حیانا الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین